علیکم مینوالو، زه بریال وفا یم د امام منظر افیشل تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب یم په دې امید چې روغ او جوړ به یاستئ او د سترګو جامو کې به یاستئ. مینوالو د استاد محترم په فرمایش نن ناست یو راغونډ شوي دي چې شمشاد صاحب دی، منس پخپله دی او موږ سره مشر مېلمه خان باچا صاحب دی او مخامخ کیمرمین ذاکر خان را سره کیمرمیني کوي. نو یو څو غزل تاسو سره شریکوو په دې امید چې خوښې مو شي. ارشاد ستاسو په اجازه. ارشاد وایي پوره مې چېرته نه کړلې ارمانه لیونیه، پوره مې چېرته نه کړلې ارمانه لیونیه، خفه به ګرځېږي ته زما نه لیونیه. مدام د بل مفاد ته دی سرونه په دو ایښي، مدام د بل مفاد ته دی سرونه په دو ایښي، خو ځان ته زهر نه شولې افغانه لیونیه. مننه. او تل ورک د پښتنو یې دا څه چل در باندې شوی، تل ورک د پښتنو یې دا څه چل در باندې شوی، ترې لرې لرې پاتې شوې وجدانه لیونیه. مننه. تل ورک د پښتنو یې دا څه چل در باندې شوی، ترې لرې لرې پاتې شوې وجدانه لیونیه. بل شعر دی چې وایي ټول عمر دی دو مخې پالیسي دلته راوړې، ټول عمر دی دو مخې پالیسي دلته راوړې، دا څه کړې مسلمانه بې ایمانه لیونیه. مننه. او صفت د انسانیت دی ته پیدا اول انسان یې، صفت د انسانیت دی ته پیدا اول انسان یې، ته ولې په لار نه شولې انسانه لیونیه. مننه. صفت د انسانیت دی ته پیدا اول انسان یې، ته ولې په لار نه شولې انسانه لیونیه. بل شعر دی چې وایي موږ ډېر یو وېرېدلي د بمونو د اوازه، موږ ډېر یو یریدلي د بمونو د موږ ډېر یو یریدلي د بمونو د اوازه، ته هم په موږ درځېږي اسمانه لیونیه. مننه. موږ ډېر یو وېرېدلي د بمونو د اوازه، ته هم په موږ درځېږي اسمانه لیونیه. او یو ځایم په دنیا کې ستا نور په نظر نشته، یو ځایم په دنیا کې ستا نور نظر کې نشته، یو زه دې راګر کړی یم خفګانه لیونیه. مننه. وایي کچا کچا کوټې زمونږ ستاسې ښه پوهېږي، کچا کچا کوټې زمونږ ستاسې ښه پوهېږي، هېڅ رحم در کې نشته دی بارانه لیونیه. مننه. او ټول عمر رنځېږم د یو زخم نه حیران یم، ټول عمر رنځېږم د یو زخم نه حیران یم، یو درد ته دوا نه شوې د درمانه لیونیه. مننه. او یو ستا نظر کرم په ما ونه شو چې دا ولې، یو ستا نظر کرم په ما ونه شو چې دا ولې، نور هر چا باندې ګران ومه جانانه لیونیه. مننه. او آخري شعر دی وایي تا هم وفا ونه کړه عجیبه غوندې انسان یې، تا هم وفا ونه کړه عجیبه غوندې انسان یې، خفه یم بریاله زه له تا نه لیونیه. ډېره مننه، ډېره مننه، مهرباني. بریال صاحب یو بل ښه غوندې غزل ته د سلیم هغه هم موږ ته ډالۍ کړه. بل غزل بس یو څو شعرونه به ووایم، غزل خو پوره نه ده. ارشاد. وایي دردونه بلها ډېر دي، دردونه بلها ډېر دي خو درمان به چېرته ګورو، دردونه بلها ډېر دي خو درمان به چېرته ګورو، د زړونو خلک ډېر دي خو جانان به چېرته ګورو. او موږ دواړو نه محروم یو، موږ دواړو پسې ګرځو، موږ دواړو نه محروم یو، موږ دواړو نه محروم یو، موږ دواړو پسې ګرځو، سپوږمۍ هم رانه ورکه د اسمان به چېرته ګورو. او هر ځای مسلماني د بلها ډېر مسلمانان دي، هر ځای مسلماني ده، هر ځای مسلماني د بلها ډېر مسلمانان دي، خبره د انسان ده انسان به چېرته ګورو. مننه. خبره د انسان ده نو انسان به چېرته، خبره د انسان ده نو انسان به چېرته ګورو. او زړه وایي که زوړ دور د ښایست چېرته ژوندی، زړه وایي که زوړ دور د ښایست چېرته ژوندی شي، نو یوسف به چېرته ګورو، کنعان به چېرته ګورو. مننه. راویښ چې هر پښتون کړي دا ارمان به مې پوره شي، راویښ چې هر پښتون کړي دا ارمان به مې پوره شي، سالار د پښتنو مرد میدان به چېرته. مننه. څو شعرونه او بس نور یو بل کلام ووایي. یو کلام بل مینوال در علیکم ستاسو په اجازه لنډ بهر دی. وایي ځان دې لوګی کړو سپېلنی خو نه یې، ځان دې لوګی کړو سپېلنی خو نه یې، سم دم سړی لیونی خو نه یې. او ستا هم زما په شان کور وران ښکاري، ستا هم زما په شان کور وران ښکاري، د دې وطن زلمی خو نه یې. لاس کې دی یو ګلاب نیولی نه دی، لاس کې یو ګلاب نیولی نه دی، زمونږ د دې غرونو سپرلی خو نه یې.
وای له تا نه وویرېدم وغپېدې له تا نه ویرېدم وغپېدې انسانه سوچ ترې وکړه سپی خو نه له تا نه ویرېدم وغپېدې انسانه سوچ ترې وکړه سپی خو نه او ما سره ډېرو داسې کړي غم مه کوه ما سره ډېرو داسې کړي غم مه کوه راځه ته سړومبی خو نه ما سره ډېرو کړي غم مه کوه راځه ته سړومبی خو نه او غړمبېږي شور د هډو غلی نه شو غړمبېږي شور د هډو غلی نه شو د لیونۍ د لاس بنګړی خو نه او درد راکوي او په نظر نه راځي درد راکوي او په نظر نه راځي زما د شونډو اسویلی خو نه مننه درد راکوي او په نظر نه راځي زما د شونډو اسویلی خو نه مننه مهرباني مننه مینهوالو چې موږ واورېدو چېرته یې ښاد آباد اوسئ تر بیا کتو پورې د لوی الله په امان او ښاد آباد اوسئ